زندگی تباہ کی په ماشوموالي رشته مکه وای خدای ته ګوره رونه د ګل په شانته خور له زندگی تباہ ورته پکار دی که یو نه مني پس ته هغه نه کافران وجه جنت راته ویل ضمیر امینه خو زه ستا سره کوم د دې رقیب نه په قلار شسه کافر خو نه دی بد قسمت مشک میں پخپل زان پیدا شي چې زه یار کم بیا شپږ سوه یاران پیدا بد قسمت مشک میں پخپل زان پیدا شي چې زه یار کم بیا شپږ سوه یاران پیدا شي په دې دور کې خو شعر لیکل بیخي کوپر دی زه چې شعر ووایم بیا یې وروسته شاعران پیدا شي څونه چې د دې کلي څه نوم دی ګلمیرا لونخوړ عالم کې امرسي مشهوري دي د ماشوموالي نه د یاد دي چې ستاسو څونه انتظار وکړو څونه مینه مونږ له راکړله د خپل ټیم نه خرابوم د 14 اگست او د اختر مبارکي د لدواړه یو ځای در کوم صادق صاحب اجازت ته د صدر صاحب په اجازت ته تشریفونه وایم عادل ته جنت حسین عادل صاحب هم ناست دی ټول نور شاعران نیک نام صاحب ټول ملګري ناست دي د ټولو په اجازت ترته ډایرک د وطن په باره کې یو څو شعرونه وایم چې زما زړه وطن اله زما ځان وطن یا زما ګل وطن یا زما جانان وطن سلور بچي الله را کړي خو ایمان مې دا دی که پتا سخته شوه نو دا درنه قربان سلور بچی الله را کړي خو ایمان مې دا دی که پتا سخته شوه نو دا درنه قربان وطن مخکې مې نه ویل خو اوس یې ښه په جار وایم چې چپ چاپېره دې پراته دي غمازان وطنه مخکې مې نه ویل خو اوس یې ښه په جار وایم چې چپ چاپېره دې پراته دي غمازان وطنه زه چې پیدا شوم زه ماشوم وم زه نه وم خبر ستا په سینه کې ماته شوی دی اذان وطنه زه چې پیدا شوم زه ماشوم وم زه نه وم خبر ستا په سینه کې ماته شوی دی اذان وطنه یا زما زړه وطنه اله زما ځان وطن یا زما ګل وطن یا زما جانان وطن د دې جنډې مانه د صد زې منم کنا قسم په خدای ما پې راوړی د ایمان وطن د دې جنډې مانه د صد زې منم کنا قسم په خدای ما پې راوړی د ایمان وطن زه په تا ویاړم په تا باندې سم پهر کوم یا د ضمیر وطنه یا د ضمیر خان وطنه زما زړه وطنه اله زما ځان وطنه دوه درې شعرونه نور هم چې ولاړ په ځمکه یم اسمان وینم حد دی کنا ولاړ پزمکه یم اسمان وینم حد دی کنا د شپې په خوب کې یو انسان وینم حد دی کنا یا مې نیټه برابر نه ده یا مین نه یم چې د رقیب سره جانان وینم حد دی کنا یا مې نیټه برابر نه ده یا مین نه یم چې د رقیب سره جانان وینم حد دی کنا ملګرو نن مې په یو ښکلي کې وفا لیدلې څه د هندو کور کې قرآن وینم حد دی کنا ملګرو نن مې په یو ښکلي کې وفا لیدلې څه د هندو کور کې قرآن وینم حد دی کنا د چا د مخ په ننداره مینه خو نه ده د چا په سترګو کې خپل ځان وینم حد دی کنا صبر کې ثواب دے انتظار کې میلاویږي نو صدر ته د مینې نه انکار کې میلاویږي تودې تودې سپېړې دې مخله مې را درومي تودې تودې سپېړې په دې ښار کې میلاویږي تودې تودې سپېړې دې مخله مې را درومي تودې تودې سپېړې په دې ښار کې میلاویږي او راځه رقیبه راشه چې دوه درې ته درله واخلم ستا په شان سړي خو په بازار کې میلاویږي رقیب راشه چې دوه درې ته درله واخلم ستا په شان سړي خو په بازار کې میلاویږي او چې دا چې د خاورې ته اغیار پرېږدي دا ولې پرېږدي په خپله خاوره ستا اختیار پرېږدي دا ولې پرېږدي دا چې د خاورې ته اغیار پرېږدي دا ولې پرېږدي د محبت درجې حد ته رسولی یمه مازغه مې کله کله کار پرېږدي دا ولې پرېږدي د محبت درجې حد ته رسولی یمه مازغه مې کله کله کار پرېږدي دا ولې پرېږدي ټیک شوله زه رقیب مو نه دی نو یریږي ولې دا چې ما ویني ما ته لار پرېږدي دا ولې پرېږدي زه رقیب مو نه دی نو یریږي ولې دا چې ما ویني ما ته لار پرېږدي دا ولې پرېږدي پلار د بچي سره دا سختې دی له نه تېروي چې دی واده وکړي بیا پلار پرېږدي
د بچی سره دا سخت دی نه تیروي چې دی واده وکړي بیا پلار پرېږدي دا ولې پرېږدي بس صرف زه دې ورته ووایي نور پوهېږي که نه چې خپل ضمیر په انتظار پرېږدي دا ولې پرېږدي اول تبلیغ ورته پکار دی که یې ونه مني بس د هغې نه کافران وجنه جنت ته به ځې اول تبلیغ ورته پکار دی که یې ونه مني پس د هغې نه کافران وجنه جنت ته به ځې چې خودکشي خدای حرامه کړه نو یې ظالمه دا تا ته چا ویلي چې ځان وجنه جنت ته به ځې زه د جهاد خلاف نه یم خو یا میر صاحب دو حکمونه د قرآن وجنه جنت ته به ځې زه د جهاد خلاف نه یم خو یا میر صاحب نو تو حکمونه د قرآن وجنه جنت ته به ځې د هغې چغې او سورې له تا نه څنګه هېرې دی د یوې مور د زړه ارمان وجنه جنت ته به ځې دا قرآن نه دی ویلي دا چرته شیطان ویلي چې په مکتب کې ماشومان وجنه جنت ته به ځې قرآن نه دی ویلي دا چرته شیطان ویلي چې په مکتب کې ماشومان وجنه جنت ته به ځې مړه ښکاره پته دا دلته راشه که نه په پاکستان کې ضمیر خان وجنه جنت ته به ځې او دو درې شعرونه نور هم چې د چا بچو د چا انګور له زندګي تباه کړي دشمني څه د خو ټول کور له زندګي تباه کړي د چا بچو د چا انګور له زندګي تباه کړي دشمني څه د خو ټول کور له زندګي تباه کړي په ماشوموالي رشتې مه کوئ خدای ته ګورئ رونه د ګل په شانتې خور له زندګي تباه ماشوموالی رشتے مکه وای خدای ته ګورئ رونه د ګل په شانتې خور له زندګي تباه کې خدایا دغه یو عذاب د پښتنو نه لرکه په کنال ځمکه باندې رور له زندګي تباه کې خدایا دغه یو عذاب د پښتنو نه لرکه په کنال ځمکه باندې رور له زندګي تباه کې دا بعضې زوی خو چې د سره پیدا شوی نه وي مړه قسم دی پلار او مور له زندګي تباه بعضې زوی خو چې د سره پیدا شوی نه وي مړه قسم د پلار او مور له زندګي تباه کې ځکه رقیب ته رقیب وایم نو زه شاعر یم رقیب به څنګه ماته رقیب وایي څه شاعر خو نه دی ځکه صادق صاحب ځکه رقیب ته رقیب وایم نو زه شاعر یم رقیب به څنګه ماته رقیب وایي څه شاعر خو نه دی زه د قام سترګې یم هغه د دغه سترګو ازغې رقیب زما عمره په مینه کې ماهر خو نه دی راته یې ویل ضمیر مینه خو زه ستا سره کوم د دې رقیب نه په قلار شه څه کافر خو نه دی صدر صاحب روماني شعرونه دي د هلکانې غواړي اجازت دی پروفایل له خوار سړی د کار تصویر وباسي پروفایل له خوار سړی د کار تصویر وباسي او هلک دی او که جینۍ په ډسلار تصویر وباسي ریباره ته چې وایې تصویر وباسو بیا زو ریباره دی جینۍ له به د پلار تصویر وباسي ته چې وې تصویر وباسو بیا زو ریباره دی جینۍ له به د پلار تصویر وباسي 50 دی یا شپېته دی یا اویا زره قیمت دی د رنګه تور له څومره مزېدار تصویر وباسي دل صاحب یو دو شعر دی درته ډالۍ چې په خپل مذهب په خپل ایمان د سړی ویریږي دا داسې دور دی په ځان د سړی ویریږي چې کړس او کړوس شي او وریځې په اسمان کې راشي ظلم به کېږي په باران د سړی ویریږي چې کړس او کړوس شي او وریځې په خپل مذهب په خپل ایمان د سړی ویریږي دا داسې دور دی په ځان د سړی ویریږي چې کړس او کړوس شي او وریځې په اسمان کې راشي ظلم به کېږي په باران د سړی ویریږي قسم په خدای په ضمیر خان د سړی نه یریږي قسم په خدای په ضمیر خان د سړی شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی زما د زړه په پرهرونو خو دې حد کړی دی او د کافر لور زه دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم د کافر لور په تصویرونو خو دې د کافر لور زه دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم د کافر لور په تصویرونو خو دې حد کړی دی خدایه دا سپینې سپینې ګوتې تور غمې د پاسه د یوې پیغلې په لاسونو خو دې خدای دا سپینې سپینې ګوتې تور غمې د پاسه د یوې پیغلې په لاسونو خو دې حد کړی دی د خدای کور دی څومره ښه دی خو څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دې د خدای کور دی څومره ښه دی خو څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دې حد کړی دی زما خدای د نامې نه دې قربان شم کنه زما په ټولو ارمانونو خو دې حد کړی دی نن یې دوه شعرونه درته نور وایم چې که شهرت غواړې نو شراب او میخانه یاده کا صدر صاحب اجازت دی
که شهرت غواړې نو شراب او میخانه یاده کا که واوا غواړې په الله پسې خبرې وکړه که شهرت غواړې نو شراب او میخانه یاده که واوا غواړې په الله پسې خبرې وکړه د دې خلکو په ذهنونو باندې زور وګرځه شاعره زه په یو مولا پسې خبرې وکړه د دې خلکو په ذهنونو باندې زور وګرځه شاعره زه په یو مولا پسې خبرې وکړه او چې د شعر معیار پوره نه وي جو صبر راوړې نر سړیه زه په چا پسې خبرې وکړه او دا چې ښکلې نه ده عینې لذینو سره دا چې زوړ غزل دی خو ګوره ستاسو فرمایش دی دا چې ښکلې نه ده عینې لذینو سره ځي زړه مې د سینې نه دی کوڅې لذینو سره ځي دلته کې چې مننه دلته کې چې صدر صاحب تر شعر ډالۍ چې دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې لذي توبې لذي نو سلذي دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې لذي توبې لذي نو سلذي او دل صاحب تر شعر ډالۍ چې مړی کې بخپل د تپوسې ته څوک نشته دی بیا ورله سحر له جنازې لذي نو سلذي مړی کې بخپل د تپوسې ته څوک نشته دی بیا ورله سحر له جنازې لذي نو سلذي نیکنام سے دلته نیکنام سے تر شعر ډالۍ چې نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې لذي نو سلذي نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې لذي نو سلذي او ټیک تر دې تر دې خو زما ورسره نه لګي دا ورکره هره میاشت کې شپې لذي نو سلذي مور یې پلار ته وویل په دې کشر لور شکي اما چې ضمیر ویني دروازې لذي